چیلنج ورکوم چې څوک راشي او ما سره مواد وګوري که چېرې تا په دې KPK کې دومره کار چا کړی زه به شاعري پرېږدم درته انشاءالله چې په 15 منټه کې په باندې د 10 شعرونو غزل پوره کوم د 10 شعرونو غزل او نظم ته به راته صرف او 10 یا 12 منټ راکوي شور د وچو پاڼو کې سوماتې تنبیه تلي راتلي ټوله شپه په کور کې د سیلۍ نه یریدلي یو او اوس چې راته ووایي څوک رور نو کور ته منډه کوم اوس چې راته ووایي څوک رور نو کور ته منډه کوم پیره د پنجاب د رورولۍ نه اوس چې راته ووایي څوک رور نو کور ته منډه کوم پیره د پنجاب د رورولۍ نه یریدلي یو او ډېرې لیوني کل ډېرې غر نه په شا واړول غله شه منظره د ځوانۍ نه یریدلي سلامونه نیکې خیلې او احترامات قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جیندی اشنغر ټي وي قدرمندو د شاعرۍ په سلسله کې نن راغلي یو د امام منظر صاحب خوا ده هغوی نه به خواږه شعرونه غزلې اورو زموږ سره اوسئ امام منظر صاحب په پروګرام کې ته ډېرې زیاتې نیکې خیلې او احترامات ډېره مننه السلام علیکم مینوالو السلام علیکم نوید ارمان صاحب ستاسو د راتګ ډېره مننه کوم جیندی اشنغر ټي وي ستاسو ډېره مننه کوم او په ډېر زیات تکلیف کې راغلي او تاسو ته په لار کې مسله دا ګاډی واډی خراب شو هغې تکلیف هم بخښنه غواړم معافي غواړم خو نوید ارمان صاحب چې تاسو خواهش وو چې راځم به خامخا ولې به سعودي ته ځم چې زه تاسو سره ملاقات وکړم نو بس هغه د الله پاک پوره کړلو موږ دومره خلک نه یو ډېر کمزوري خلک یو او تاسو ډېره مننه کوم چې قدر هم راکړو دومره عزت هم راکړو دلته راغلی ډېره مننه امام منظر صاحب ستاسو د ژوند په هکله به یو څو تپوسونه کول غواړو دا د پروګرام ډېره اهمه برخه ده چې شاعري م د کوم وخت نه شروع کړه او په څه تاثرات څه وجه باندې شروع کړه نو کاشف وروره دا خو ما په هر ځای کې دا خبره کړې ده هر چینل سره تقریبا دا خبره خوشي د خلک ته واقف هم دي شاعري خو ما په هغه وخت شروع کړې ده چې تقریبا زه د 10 کالو او تقریبا د باچا خان امن کانفرنس په پېښور کې په شهیدباغ سټیډیم کې او دا ډومبۍ د باچا خان چې کله وفات شوی د هغه ډومبۍ کلیزه وه او په هغې کې ما حصه اخیستې وه نو ما له یې کورسۍ لګولي وه سټیج ته زه نه رسېدم وړوکی وم نو زه په هغه کورسۍ باندې ودرولم هغې کې ډېر ماشاءالله لکه ولی خان غونې الله دې وبخي بیګم نسیم غونې الله دې وبخي اجمل خټک چې څومره د ستر خلکو دي پاټۍ او څومره ستر خلکو د پښتنو هغه ټول په هغې کې وو نو ما ډومبۍ مشاعره هغه وه بس ما د 10 کالو نه تقریبا دا شاعري شروع کړې امام منظر صاحب ډېر کسان چې کوم دي هغوی شاعري چې شروع کوي په څه وجه باندې شروع کوي یا د غربت د وجې شروع کوي یا هغوی سره په ژوند کې داسې څه ټکرې راسته ستونزې راغلي تاسو به یاره زه درته یو خبره کوم یا څوک شک شوي نه چې یو خبره راته کوم دا خبره خو زما کم سے کم ما سره خو داسې څه اکسیډنټ نه ده شوی داسې څه واقعه نه ده شوي چې ګنې زه عاشق شوی یم یا ما سره څه داسې چا ظلم کړی دی جبر یې کړی دی نه جي نه بالکل داسې خبره ما سره نه ده شوي عشق خو هر انسان کوي چې کوره سینه کې زړه دی که نه نو هغه به مین خامخا وي او ضروري نه ده چې هغه په یو جانان مین شي ضروري نه ده چې هغه په مور هم مینې دی شي هغه په وطن هم مینې دی شي هغه په خاور هم مینې دی شي هغه په یو مظلوم هم مینې دی شي په هر انسان هم مینې دی شي خو ما چې کوم رومان ورته یې کوم محبت ورته یې هغه شی ما نه دی کړی نه جي نه بالکل مې نه دی کړی خو یوه خبره به زه راته وکړم که نه چې زه به راته دا قسمیه دا خبره وکړم چې ما زما درد بس ما د وطن سره د خاورې سره او د پښتنو سره ډېره زیاته مینه ده نو کیدای شي که هغه درد وي هغه خالش وي هغه سړي کوي که نه چې هغه ما کې کله کله پورته کېږي او هغه ما لمسی چې ته شاعري وکړو نو کیدای شي چې هغه شی وي امام منظر صاحب په کوم سن باندې هم ډېر زیات کار کړی دی په هر صنف مې کړی دی جي په هر صنف مې کړی دی په غزل مې هم کړی دی په نثر مې هم کړی دی په نظم مې هم کړی دی الحمدلله خدای پاک داسې یو ملکه راکړې ده په شاعرۍ کې داسې نه وایم زه په تکبر په غرور دا خبره نه کوم الله پاک سره کمی نشته دی او الله پاک داسې هم کولی شي چې ما په یو سیکنډ کې یوه لحظه کې ما معاف کړي دماغ راته ختم کړي هغه څه دغه نشته خو الحمدلله داسې به نه چې ما ته به څوک په کې ما به څوک پاتې راولي بس دا به څرګنده کوي چې ستاسو په شعر باندې تنقید ولې کېږي او څه وجه ده ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم زمونږ په ټوله 1400 کاله کېږي که نه زمونږ پیغمبر عمراستی خو دنیا کې نه ده راغلي او نه به راشي تنقید نه هغه نه دی بچ شوی تنقید نه یو پیغمبر هم نه دی بچ شوی او دا یو کتاب کې غالبا ما کتو چې هغه انسان د په خپل شخصیت او په خپل انسانیت ویریږي چې په هغه تنقید ونه شي
او په کوم انسان چې تنقید وشو نو ته پوه شه چې په ته کې به څه کوالټي وي څه داسې څه شی به پکې وي چې د خلکو به په نظر کې اخیستې وي یعنی کومه اونه کې چې میوه وي نو کاڼې به یې پسې ځي ټیک ده که نه نو اصل خبره دا ده چې تنقید زه بالکل برداشت کوم د مارونه دي که هغه هر څوک دي هره طبقه ده از مارونه دي پښتانه دي یو سړی پوه نشي که نه یو سړی هغې باندې ونه رسي نو تنقید وکړي یو سړی ما کې غلطي ونیسي هغه واقعي ما کې وي غلطي هغه هم تنقید کولی شي تنقید ته زه سینه کې خپل ځای ورکوم زمارونه دي خو یوه خبره به کومه چې تنقید به ما باندې بالکل کوي بالکل به کوي آزاد دي خو په دلیل به سره خبرې کوي کنزل ته به نه ځي خور او مور ته به نه ځي ځکه چې زه د دې قام دپاره خبرې کوم زه خو د دې قام د وروست خبره کوم ما پکې څه مفاد دي زما یو چینل و هغه هم ما بند کړو که څوک چې دی پیسې ګټي نو هغه هم ما بند کړی دی ځکه چې موږ د عزت وګیو د پیسې وګینی یو پیسې الله ورکوي پیسې خو ډمې سره هم شته الله ورکوي لاټ شي را منډی کې وګوره ما ورته نخي پیسې ورسره د ګاټو کې ځي راځي هغه پیسې نه غواړو چې موږ پکې عزت ځي موږ خو غواړو عزت اول د خپل قام نه عزت غواړو پیسې به الله راکړي پیسې رستو خبره ده نو ما خو هغه خپل چینل هم بند کړی دی که څوک چې دی پیسې ګټي نو ما ته خو هغه چل نه راځي لکه تاسو په دې میډیا باندې ګورئ چې څه قسم ډکوسلي او څه قسم من غړط خبرې دا خلک کوي من غړط پښتانه به ځان ته یو من غړط ویډیوګانې پیش کوي په پیسې ګټي که نه نو زه هغه کار نه کوم زه خو دروند خوږ سړی یم عزت پسې مړ یم او عزت غواړم او عزت ورکوم بل ته که تنقید ما باندې څوک کوي زمارونه دي او هر شي ما سره دی کینی مانه د تاسو کې د شي ما کې غلطي وي زه به بخنه او معافي به غواړم او کې د شي کپای په غړته وینو خبره به سم شي منظر صاحب تاسو په یو مرکه کې ویلو چې زما اوسه پورې دونه لیکل کړي دونه کتابونه چاپ دي چې هغه بلا ګاډي هم نشي وړلی بالکل لکه عمران خان ویلو چې ما زه راشم نو زه به 1 کروڑ نوکری ورکوم 50 لکه به کورونه ورکوم نو چې ور نه کړو چا دې مرای نه ونیو نو په دغه کې څونه حقیقت دی نو بالکل زه دا خبره کوم د ما سره د عثمان تاثیر ناشته او زما ډېر ښه شاګرد دی ډېر ښه لیکوال دی او که زه وایم چې زما رنګ سو ګوري زمانه بد نه په عثمان تاثیر صاحب کې دی ګوري ډېر ښه لیکل کوي دا زما د کور سړی دی دی زما د تر زوی دی دی راځي او دی کله نه کله ماته په هغه کور کې وایي چې یاره منظر صاحب دې سه به ته څه کې دا دومره دا خو به ختم شي دا به د موسمي دغه به ختم کړي نو ډېر پکې داسې یو تاسو په الله تعالی باندې یقین وکړئ چې هغه ما وسوځول ختم شول ځکه چې هغه لاندې هغه نمای خراب کړي نمي چې کومه وي که نه په هغه کمره کې هغه نمای خراب کړي هغه ما ختم کړل اوس هم زه ورته وایم چیلنج ورکوم چیلنج السلام علیکم ټیک ټاک چیلنج ورکوم چې څوک راشي او ما سره مواد وګوري که چېرې تا په دې KPK کې دومره کار چا کړی زه به شاعري پرېږدم ماشاءالله ډېر ښه ما زه دا خبره کوم کاشف وروره دا زه ګوره یو خبره یاد ساتئ په تکبر دا خبرې نه کوم په غرور دا خبرې نه کوم د خدای د عاجز سړی یم ملنګ سړی یم خو یو خبره به زه کوم چې یو سړی د ماته هم طرحه راکړي او ښه ګرانه نه ګرانه طرحه دې راکړي چې څه د ده خوښ او یو سړی د بل ته هم طرحه ورکړي زه به یې درته انشاءالله په 15 منټه کې په باندې د 10 شعرونو غزل پوره کوم د 10 شعرونو غزل او نظم ته به راته صرف او 10 یا 12 منټ راکوي او بیا دې وګوري چې دا منظر خبرې دروغ کوي رښتیا کوي زه د خلکو غونې او که داسې عام غونې شاعري مې کولې لکه څنګه چې نوید ارمان وروره بس یو شاعر به زه داسې هر چا ته نه وایم ډېر شاعران ښه شاعران دي زما شاګردان هم دي زما مشران هم پکې شته ټولو ته نه وایم خو دا بعضې شاعر یار څه په جنۍ لاړه او جنۍ راله او ګودر ته او شونډې سرې او شونډې تورې او دا په دې باندې دا ته کام ګټي او ته به په دې خپل نوم ګټي هغې ته خلک وا بیا ووایه ما ته خندا راشي یار که داسې ما لیکلی زه راته قسم خورم که د سهار نه تر ماښام پورې ته ما 300 غزله لیکلی دا خبره ده کوم منظر د اسې منظر نه دی جی ما خو درته ووایي چې موږ خو په تکبر د خبرې نه کوو د خدای ما خو ورته ووایي دا مازغه چې دي که نه دا هم د الله دي اوس پرې راته معاف کړي 1.5 سال خبره به ختمه شي هېڅ منې که نه خو په تکبر نه یم د خدای بنده یم الله دا لغونې شعور را کړی دی بس لغونې شعور یې را کړی دی خو زه درته وایم که داسې ما لیکلی څنګه چې دا خلک لیکي نو کاشف وروره ته لاړ شه پېښور ته او زه به ځم کلي ته درپسې به سبا فون وکړم چې راشه 300 غزلو کتاب ځان ته چاپ کړه ډېر ښه جي ډېر ښه بالکل منوي امام منظر صاحب تاسو زده کړه چېرته د اوسه پورې چا نه کړې ده که نه هم ده زه به دا خبره وکړم چې زما استاد چې دی که نه نشته په ادب کې زما استاد زما د شاعرۍ استاد نشته خو سټډي کوم کتابونه ډېر زیات ګورم تاریخ سیاست ادب یو شی نه پرېږدم هغه ګورم
او د ما استاد نشته د ما استاد الله پاک دی او د ما استاد دا معاشره ده دا ماحول دی دا بوټي او دا دردونه او دا سړي کې دا مخکې دا ما ویلو چې دا د ما استادان دي زه چې څوک یو پښتون خوار ووینم نو دقه د ما استاد د ماته چې پاسه په ما څه ولیکه بس دغه د ما استادان بالکل څو شعرونه یې مینوالو او کتونکو ته ډالۍ کړه صحیح شو چې ډېره مننه چې ډېره مهرباني ژوند نه یریدلي زندګۍ نه یریدلي ژوند نه یریدلي زندګۍ نه یریدلي یو دشتو لمې بوز آبادۍ نه یریدلي او تل په مونږ اسمان نه میزایلې ورېدلي دي تل په مونږ اسمان نه میزایلې ورېدلي دي ته سپوږمۍ ته ګوره مونږ سپوږمۍ نه یریدلي دا خو بیا ووایې جي تل په مونږ اسمان نه میزایلې ورېدلي دي ته سپوږمۍ ته ګوره مونږ سپوږمۍ نه یریدلي یو اورمه چې دې کې د قیامت د راتلو زیری دی اورمه چې دې کې د قیامت د راتلو زیری دی بس دا غراسې د شپېلۍ نه یریدلي دا بیا ووایې جي بیا ووایې جي اورمه چې دې کې د قیامت د راتلو زیری دی بس دا غراسې د شپېلۍ نه یریدلي یو او دې په ډک بازار کې د چالور سرتوره کړې ده دې په ډک بازار کې د چالور سرتوره کړې ده مورې د غنمو د روټۍ نه یریدلي ډېر ښه دی دا بیا ووایې جي دې په ډک بازار کې د چالور سرتوره کړې ده مورې د غنمو د روټۍ نه یریدلي یو ستا د زړه د پاره مې یو څو قدمه واخیستل ستا د زړه د پاره مې شمشاد صاحب ستا د زړه د پاره مې یو څو قدمه واخیستل مونږ یقین دی اوشه د ډولۍ نه یریدلي ډېر ښه دی جي ډېره مننه جي ډېر ښه دی او دا خو د زکام ده خو زمونږ د پاره ډز نشي دا خو د زکام ده خو زمونږ د پاره ډز نشي او مونږ ډاکټر صاحب هسې د ګولۍ نه یریدلي ډېر ښه دی دا بیا ووایې جي دا خو د زکام ده خو زمونږ د پاره ډز نشي مونږ ډاکټر صاحب هسې د ګولۍ نه یریدلي او مونږ پکې اکثر د لوپټې حیا بیللې ده مونږ د ډېرې تېرې ازادۍ نه یریدلي ډېر ښه دی جي ډېر ښه او دا شعر عثمان تاثیر ته په ډالۍ کې مو وایي مخې کرښې د سترګو نه یې وینې تلي مخې کرښې د سترګو نه یې وینې تلي نن د کوی کاف د خاپیرۍ نه یریدلي یو او شور د وچو پاڼو کې سوماتې تنبې تلې راتلي شمشاد صاحب شور د وچو پاڼو کې سوماتې تنبې تلې راتلي ټوله شپه په کور کې د سیلۍ نه یریدلي شور د وچو پاڼو کې سوماتې تنبې تلې راتلي ټوله شپه په کور کې د سیلۍ نه یریدلي یو او اوس چې راته ووایي څوک ورور نو کور ته منډه کوم اوس چې راته ووایي څوک ورور نو کور ته منډه کوم پیره د پنجاب د ورورولۍ نه یریدلي اوس چې راته ووایي څوک ورور نو کور ته منډه کوم پیره د پنجاب د ورورولۍ نه یریدلي یو او ډېرې لیوني کل ډېرې غر نه په شا واړول غله شه منظره د ځوانۍ نه یریدلي وایي د ویر د سپېره حمل نه ټپې ویستل پکار دي عثمان تاثیر صاحب د ویر د سپېره حمل نه ټپې ویستل پکار دي مرګي نه اوس د ژوند نورې معنی ویستل پکار دي د خیال ټیکېدارۍ کې د شعور په نگرانۍ کې د خیال ټیکېدارۍ کې د شعور په نگرانۍ کې د ځمکې نه اسمان پورې کوسي ویستل پکار دي د خیال ټیکېدارۍ کې د شعور په نگرانۍ کې د ځمکې نه اسمان پورې کوسي ویستل پکار دي عمل کې د زاهد ګناه نشته ته خوشحالي عمل کې دی زاهده ګناه نشته ته خوشحالي د داسې انسانیت نه خو توبې ویستل پکار سپلو سره زمونږ په مقدسه خاوره ګرځي سپلو سره زمونږ په مقدسه خاوره ګرځي د بعضې خلکو نه خو خپې ویستل پکار دي او ډېره مننه چې سپلو سره زمونږ په مقدسه خاوره ګرځي د بعضې خلکو نه خو خپې ویستل پکار دي ډاکټر صاحب مجبوري ده ټول وطن قرض کې ډوب دی یو څو غریبانانو نه ګردي ویستل پکار دي خپل کور کې د کوټې نه بهر هم یقین تباه دی تروره د خپل ځان سره ډیوي ویستل پکار دي خیر غواړي د پښتون او بلها خلک ورپسې دي خیر غواړي د پښتون او بلها خلک ورپسې دي هم دې سړي ته مخې ته جنډې ویستل پکار دي خیر غواړي د پښتون او بلها خلک ورپسې دي هم دې سړي ته مخې ته جنډې ویستل پکار دي بربند که نه شوې دا د ازادۍ توهین کې راغلی بربند که نه شوې دا د ازادۍ توهین کې راغلی آزاد یو که نظر کوه جامې ویستل پکار دي او د سوات سنگ مرمر د چا د پلار نه دي زمونږ دي
د سوات سنگ مرمر د چا د پلار نه دي زمونږ دي پنجاب کې د قبرونو نه خزي وستل پکار دي د سوات سنگ مرمر د چا د پلار نه دي زمونږ دي پنجاب کې د قبرونو نه خزي وستل پکار دي او مهنت چې پکې نه وي دا خو مینه نشو سود دی مهنت چې پکې نه وي دا خو مینه نشو سود دی شرمېږه مه راځي خوښه خولي وستل پکار دي او منظره د بېوسو اواز نه رسي سرکار ته منظره د بېوسو اواز نه رسي سرکار ته بنګلونه د فولادو دروازې وستل پکار وای ورت مې کړو شمشاد صاحب تاسو ته به ډالۍ کوم او دې سره سره ولی خان په خیبر ایجنسۍ کې هغه ته به ډالۍ کوم وای ورت مې کو احساس د خپلې تورې دنیا نور مې کو ورت مې کړو احساس د خپلې تورې دنیا نور مې کو شپه کې مې د اوښکو ډیوې بلې کړې سهار مې کو اوس که مې د سرې جنډې توهین کوئ نو بد کوئ اوس که مې د سرې جنډې توهین کوئ نو بد کوئ اوس خو ډېر احتیاط کوئ د مور او خور صادر مې کو اوس که مې د سرې جنډې توهین کوئ نو بد کوئ اوس خو ډېر احتیاط کوئ د مور او خور صادر مې کو سپین مې دي ویښته خو بیا مې هم کمزوری مه ګڼه سپین مې دي ویښته خو بیا مې هم کمزوری مه ګڼه اوس خو د عظمت په مقام ودرېدم سپین غر مې کو ظلم دی که مانه اوس د زړه مطالبه کېږي ظلم دی که مانه اوس د زړه مطالبه کېږي دغه د اوس راغلم د جانان د کوره ور مې کو او ستا د یاد ډیوې مې تر نګیر چاپېره تاوې کې ستا د یاد ډیوې مې تر نګیر چاپېره تاوې کې زړه د الله کورو خو مجبورې کوم مندر مې کو ستا د یاد ډیوې مې تر نګیر چاپېره تاوې کړي زړه د الله کورو خو مجبورې کړم مندر مې کو بس یو څو لازم مې ستا د سترګو تماشه وکړه عشق چې مې څومره تاوان کړی و راسره ډېره مننه جي او ته د نن اغیار ته ټوپک ورکه را روانې ته د نن اغیار ته ټوپک ورکه را روانې که ما د نن خوشحال ته قلم ورکو را بهر مې کو او نه کتل جانان ما ورته شاکه را روان شوم نه کتل جانان ما ورته شاکړه را روان شوم وګورئ د زړه خبرې والی برابر مې کو او نه کتل جانان ما ورته شاکه را روان شوم وګورئ د زړه خبرې واخلئ برابر مې کو او دا د په دې درنګ جلال آباد نه ستړی رالمه دا د په دې درنګ جلال آباد نه ستړی رالمه پوی که قیوم خان چې بکواس مه کوه خبر مې کو او هغه دی مسکې شو پچا یخې اوبه واوړېدې هغه د مسکې شو پچا یخې اوبه واوړېدې ښه د اوس د خلک ګوتې مروړي د منظر مې کو ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو ډېره خوندوره او مزیداره مرکه وشوه تر بل پروګرام پورې خپل رور کاشف له ورکړي اجازت چېرته چې مو یې ښاد آباد خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان